سکون کرکټ ټیم د بوس جام سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د النور کرکټ ټیم څخه وګټله. سکون کرکټ لوبډلې د بوس جام په روانو سیالیو کې د النور کرکټ ټیم ته د 10 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې د بوس جام تر سرلیک لاندې د کرکټ سیالۍ پیل شوې چې په دغه سیالیو کې 14 لوبډلې د یو بل په وړاندې لوبیږي. نن شنبه د سکون او النور کرکټ لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه چې لومړی پچه اچونه د سکون کرکټ ټیم وګټله او د بالینګ پریکړه یې وکړه. د النور کرکټ په 22 اورونو کې 83 منډې هدف وټاکه چې د سکون کرکټ ټیم وکولای شو په 6 اورونو کې یاد هدف پوره او د لوبې بریا خپله کړي. میر احمد رښتینی سکون راډیو ته ویل د بوس جام تر نامه لاندې چې کومې سیالۍ په لاره اچول سوي په دغه سیالیو کې موږ د 2 لوبو سره مخ سوي یو او 2 لوبې مو ګټلې دي. هغه زیاته کړه چې نننۍ لوبه مو النور کرکټ ټیم ته د 10 ویکټو په توپیر ماتې ورکړه. په هلمند ولایت کې په لاره اچول سوي دي چې موږ په دې لار کې 2 بازۍ کړي دي، یو د ستوري کرکټ کلب سره او بل د النور سره. نننۍ لوبه د النور سره و چې موږ ګټله په اوپننګ مو چیز کوي او 13 ورځ مو د ستوري کرکټ کلب سره و چې اهم ټارګټ چیز کې بهترینه لوبه قدرت الله نظری وکړله. رفیع الله هاشمي سکون راډیو ته ویل موږ د لوبډل مشر په لارښوونې دغه لوبه په سمه توګه مخ ته یوړه. لومړی مو په بالینګ کې په 22 اورونو کې ټولې ویکټې ترلاسه کړې چې موږ په 6 اورونو کې یاد هدف پوره کړ. دا لوبه چې نن د سکون کرکټ کلب کوم چې زموږ ټیم او د النور کرکټ کلب ترمنځ بینځ وه نو کوم چې موږ دا لوبه وګټل موږ ته دغه پلان راکول سوی و. کپتان موږ پچه وګټل د لوبې نو موږ اول بالینګ انتخاب کړي. نن زموږ میچ د النور ټیم په وړاندې باندې و چې د میچ د ناوخته کېدو په خاطر باندې میچ 22 ورسو نو په د لوبې پچه موږ وګټله نو زموږ کپتان د بالینګ پریکړه وکړله. د النور کرکټ لوبغاړي وویل چې د دواړو لوبو ترمنځ لوبه په صمیمانه ډول ترسره شوه چې زموږ د ماتې لامل دا و چې موږ ښه کرکټ ونه کړ چې مقابلې لوبې ته مو لوړ هدف ټاکلی وای. سکون کرکټ ټیم لوبه په جوړ شوي پلان او ښه توګه ترسره کړه. د توپ وهنې او توپ اچونې په برخه کې ښه ولوبېدل چې دغه بریا یې خپله کړه. زموږ چې نن کومه بازي وه د سکون کرکټ کلب سره وه چې بدبختانه موږ وبایلله او وجوهات یې همدا و چې موږ ښه کرکټ ونه کړي. سار و پیچ یو څه لوند و په پیچ کې یو څه موومنټ و نو زموږ بیټسمنان ونه توانېدل چې په ښه توګه بیټینګ وکړي. سکون کرکټ لوبډله چې د سکون راډیو په مالي ملاتړ لوبې ترسره کوي د بوس جام په روانو سیالیو کې دا 2مه بریا ده چې د النور کرکټ لوبډلې په وړاندې خپلوي. ګلالۍ احمدي، سکون راډیو، هلمند.